دا مسله علماء ذکر کړی دی وسړی د بتور مثال هغه خپل روزه قصدن ماته کړه خوراک یو کې څه کوي د روزه قضیه پېشته کنه کفاره پېشته کنيشته قصدن روزه ماته کړه ګوره په خوراک قصدن روزه ماته کړه بس کاک مخکې موږ دا ویلې چې وسړی دی هغه د روزه قضیه لري نشي نو په دې کې د علماء لوی اختلاف دی قول راځي په دې ټولو کې دا چې وسړی دی هغه به تور مثال روزه کې قصدن جما وکړه دې روزه قضیه پېشته کفاره په واجب ده وګوره صرف جما کې هم بستری دلیل په حدیث ابو داود دی ابن خزیمه د دارقطنی او بهقی ټول ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي جما کوون کړه اقدم یوما قزیرا او ورځ دې په او بل ویل کړي امر الذي پیغمبر کو امر هغه چاله چې هغه جما ته کړو په رمضان کې ان یصوم چې روزه دی ونی شي ورځ دې په باندې یوما ابن ابي شيبه دا ذکر کړی د بدویم جل کې البانی رحمه الله په رواه غلی کې ذکر کړی د سعید بن مسیب چې وسړی پیغمبر دراغه ورته ویل چې رسول الله پیغمبر روزه ما ته کړی رمضان پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته صدقه ورکړه د الله نه بخنه وغواړه ایو ورځ دې په ځای باندې روزه ورس سعید بن مسیب ام دقر وی ذکر کړی البانی ام دقر وی ذکر کړی رحمه الله اوس مسله بل دا چې جمع نه کړي خوراک کړي څکا کې کړي قصدن روزه د یاد وا چې روزه اوس بس چل کی نو البانی رحمه الله فرمایي چې قضا په نشتري او دا نقل دی ابن حزم نقل کړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه نقل کړی دی او دا مسند امام بخاری رحمۃ اللہ علیه او به په تمام المنه کې وګت بحث ذکر کړی دی چې سابق شبانه چې کومه خبره ذکر کړي لقضاء رمضان من افطر عامدا چې روزه ما تکړه قصدن اي دا غره پر قضا شته او نشته نو به ویل دي والظاهر الثاني نشته دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مسلک دی ایدی وجنه چې قصدن یو سړی به توري مثال بغیر د عذر نه روزه ماته کوم قضې نشته د منظم نشته او نه شي کیږي او دا د صحابه کرامو کې د علي بن ابي طالب او د عمر بن الخطاب د ابو بکر صدیق عبد الله بن مسعود ابو هريره شه د ټولو مسلک دی ابن حزم په محلا شفقم چې دا خبره ذکر کړي الباني رحمه الله به دې شویل دي چې کله یو سړی جما وکړه او په دې وخت کې دا د هغه قضیه کوي نو دا من تمام کفارته د هغه کفاره تکمیل لې بل سړی په دې باندې نشي قیاس کولای چې هغه روزه او خړلې د قشان وېس او ما اوسکا کې ما تکړه په خوراک باندې ما تکړه علي بن ابي طالب دا ویلي ومن افطر يوم چا جما تکړه و روزه د رمضان نه قصدن قضیه پینشته ټول زمانه چونی شي عبد الله بن مسعود هم دا ویلي من افطر يوم چا جما تکړه روزه د رمضان نه بغیر د رخصت نه کټول زمانه روزه ونی چې د زمانه قایمیږي ابو هريره شه هم دا ویلي امام بخاری رحمه الله تعالی قنم دار وی ذکر کړی دی ابو داود ذکر کړی ترمذی ذکر کړی ټول ابو هريره شه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من افطر يوم چا جما تکړه ورځ د رمضان نه بغیر د رخصت نه بغیر د مرز نه ټول زمانه کو ودرې کې دغه په ځمانه قایمیږي نه اگر که باز علماء په دې باندې سندن له کلام کړی چې راوي ټکی راغه مجهول ابن حزم په محلات سلورم جل کې ابن حجر اسقلانی فتح الباری سلورم جل کې ابن عثیمین وجدا دا ودا د عمل د وکړو چې دا وزیدي رمضان خزیرن شي په بل ټیم کې چې هغه ټیم نه دی او کوم عمل چې سړیو کې په هغه د شي کې چې الته هغه ټیم نه د بدعت ته دارت درګه به قضا واجب د پاغه چې هغه قصدن کې کړي دغه مخکې موږ یو حدیث کې ویل یو کې کېدل یو کوللی قضایي د اولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی نو الغرض خوراک دی وکي څکاک دی وکي البانی رحمه الله فرمای ابن حزم فرمای ابن تیمیه رحمه الله فرمای روزه نشي کې ابن حسین دی وی قضایي نشتا قضایي چې دا فقط او فقط په هغه ټیم کې چې د جما وکړه ځکه دا قضا راوړل دا د هغه کفاره تکمیل دي اوس کفاره لراش محدثین دا خبره ذکر کوي چې اصل په کفاره د روزه کې دا ده هغه وګت حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات کې ناس یو سړی ورته غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم برباد شو ولی خپل بیبي سره جواب وکړ روزه دار پیغمبر ورته څټ لري چې آزاد کې وینا ودا ته عام لري طاقت لري چې دوه مشت روزه ونه شي وینا وشوته مسکینان له روړې ورکولې شي وینا رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت په دې وخت کې ودا شو په شی غونډه راډا پرې شو د کجورونه مقتل پیغمبر علیه السلام له سائل شو وی ویل زه ودا وال خیرات کوي ویل یا رسول الله په دې چې چا باندې هغه زمانه ډیر فقيري قسم په الله په دې مدینه منوره کې زمانه ډیر فقیر نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم وخاندل حتی تر دې پر چې غخنه مبارک ښکار شو خو به خپل اهل لدا ورکا دا حدیث امام بخاری ذکر کړی دی په اول جل کې
نو په حدیث کې مولانا سی بيسو فیدی ځان سره وصیت ساته اول چې کفاره به واجب په هغه چا باندې چې هغه جما وکړه په رمضان کې قصدان او په دې کې خو دې هیڅ اختلاف نشته. دویم دا معنا چې یو سړی هغه خوراک وکي یو سړی د اسکا کې وکي اېدې قیاس موږ په هغه جما کوون کې په هغه مستری چې کړي په هغه کولې شو کنه شو کولای کفاره په هغه واجب ده کنه دا واجب راځي قوله چې کفاره پې نشته ولې کفاره عبادت ته عبادت کې مولانا چې توقیف درش په ودرېږي پیغمبر دا جما ولا مبارک ویلي د مبارک ویلي. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دې پر راغلی چې د دین تشریح لري تبین للناس د دې جما نه په دې خو په نور شنو کې د سره ذکر کړی ده. دریم یو جما دا یو خوراک او ساګه دا جما چې ډیره قوی ده په نسبت سره د خوراک او ساګه لا پاره کې پسد هغه مسلې قوی راځي په نسبت سره دی لا نو دغه حکم جوړه ده چې دلته کفاره لازم کول تم لازم کو دلته قضا لازم کول تم لازم کو به فرق شي. او کوم انسانان چې هغه د خوراک او ساګه قیاس کې په دې جما باندې لکه احناف او مالکین نو محدثین لکه چې دا قیاس دی غیر شي. ابن قدامه په مغنی کې ویلي دي چې وسړی خوراک وکي او ساګه کې به دې قیاس په جما باندې کې به دا خبر غلطه ده دې قیاس په باندې قیاس مال فارق دی او دغه شان سعید فتن الهم دا خبره کړې ده اصل کې رد کې په ابن حمام باندې او دغه شان په امام کاشانی باندې هغه دوړو چې کړي دي کوم انسان چې خوراک وکي او کوم انسان چې څکا کوي دې قیاس په جما باندې کړي دي وی ویلي دبه وګدا خبره ذکر کړی دا چې فساد دروځي په جما باندې خاص دی نه په بل شي باندې او دغه قیاس په دې باندې دا غیر شي. ظاهر دا معنی چې کفاره په هغه زهار کې ده کفاره به تور مثال په جما کې ده اکل او شرب خوراک او ساګي شاوې په دې کې ده کېدل نشي. سوید مرعات پر شپږم جلد بحث ذکر کړی او کوم دلیل چې مولانا صاحب ابن حمام شپ ذکر کړی او صاحب د کفایه په دویم جلد کې محدثین په باندې کلام کې چې هغه ټول ضعیف هغه استدلال په روایت باندې کړی دی وچا چې په رمضان کې روزه ماته کړه فعليه مال المظاهر چې کوم چې په مظاهر باندې لازم ده بدم لازم ده نه امام زرعی نسبت رائے کې لیکي په دویم جلد کې دا حدیث دی چې په کتابونو د حدیث کې موجود شوی دی. دویم استدلال کې دارقطنی پر روایت باندې ابو هريره سیبنا وی وسړي خوراک پر رمضان کې وګي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته امر کوي چې څټه زیات کا محدثین لګي دی هغه پر روایت کې میورابي دی ابو معشر په نامه واغ ضعیف دی نسب الرایت دویم جلد 350 نمبر صفحه. بل مسله نو نتیجه دار وتلا چې دا کفاره فقط او فقط هغه په جما کې ده نه په خوراک کې ده نه په څښاک کې او دا قول راجح دی ځکه عبادت دی عبادت کې قیاسونه کوي نه. بل مسله دا چې د شری جماعت د خپل خې سره وکړه وز دا کفاره په دې شری په خطر لکه په خزم رااله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو کې ته معلومه کې نو ظاهر دا په دې شری ده د خزې باره کې به دوه خبرې نه کچیرته پاغي باندې زور شي او په زور باندې ورسره جما شي ونو هیڅ شي نشته خو لیکن کچیرته هغه قصدن دا سړی دی د کړو چې د دې سره جما وکي نو په دې کې د علماء اختلاف دي. د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ مسلک د امام احمد بن حنبل مسلک هغه دا چې په دې وخت کې به امدا کفاره په سړي باندې واجب ده نه په خزبان دي ولی زکه د غیر لپاره څه وجې یو خو حدیث کې دا راغلی چې دا خیرات کا عن نفسک بازارم دا روي ذکر کړی بخاری کې راغلی دی چې دا طعام ورک عنک دارقطنی کې دا روایت راغلی دی نو دا عنک نفسک دا افراد دلالت په دې خبره باندې کوي چې کفاره په باندې واجب ده نه په خزبان دي. دویمه مسله ده چې دلته ری حدیث کې راغلی چې ایت مندکای را و دا دلیل څټ مندکای وحل تستتی دا خطاب خاص دی. او دریم پیغمبر علیه الصلاه والسلام چپ پاتې شو دغه چې مبارک څه ونه ویلي سره دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خندیر راغلی چې دین تشریح کی نو سړی بروجه نشي او خزبندي داسي نشته. څلورم د سړي د شویل چې ما خپل اهل رسیدل کړي دي نو دلته سوال د حکم نه کړي دي او د حکم د غینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې کفاره صرف هم دتا باندې نه او بس. بعض علماء دا خبره ذکر کړې ده لکه څنګه چې په سړي باندې کفاره ده په دې خزه باندې کفاره ده خو په دې طریقه باندې کدا خزه به تور مثال په خپل د سړي ځان لدیره مجبور کړو چې جما وسره وکي زور په نه وشوي. یدو استدلال شری و قرآن او سنت کې تاسو شګوره د خطابات عام دي سړول دي خو څه په کې راغلي اقیم الصلاه واتوا الزکات نو د خسړي ذکر شي او صلی کما رایتمونی وصلی د خسړي ذکر شي. به کله چې دا حکم پیغمبر د سړي لپاره بیان کې د رخصه مبارک راغی ځکه دواړه په دې کې شریک دي
دوړ نه بیزتی دروځي شوی دا دوړ امر په دې غسل باندې کې دی شي نو یو سړي باندې چې فیصله وشو هغه بل په خپل معلومیږي دا کافی ده ار مسله به څه ذکر کوي او دویم کته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خزینه چې پاتې شو باغې باندې چې دا کړی نه دي نو محدثین دا خبره ذکر کوي چې کې دې شي د زنانه د لپاره قدرت نو په دې خبره باندې چې هغه دا کار وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو اصل خبره نه کولې هغه خبره وکړي دي چې هغه به خلکو عمل کړه واستې شوی صاحب د مرعات مشبغم جل کې اوګد بحث نه د ذکر کړي او حافظ ابن حجر هم دا خبره ذکر کړي بانها لا قدرت لها على شيء ابن حجر سے فرمایي چې اچ باندې دې قدرت نه لري ځکه ته چې پاتې شو او دا قول احوط دی اې دی وجنه ابن باز رحمه الله فرمایي چې دا خزي باندې کفاره شته خو کبه دې شرط هغه په خپل طبيعت شریره ویل چې ما سره جما وکا زور پینې وی راغلي او که چیرته عاجز و دروښونه نبی بشي شپته مسکینان له ډوډۍ ورکی فتاوی رمضان د دویم جلد شپږ سو لس نمبر صفحه کې لیکي بل مسله یاد ساته چې اوس وکفاره واجبېږي دا غچانه چې هغه په دې ورځ کې بار بار جما وکړه او کنه دا جما لپاره ځان له محدثین لیکي چې کله جما د سړي په دې ورځ کې بار بار تکرار شوم یو کفاره واجب د ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرق نه دی کړی اصل له ونه چې جماګانې دي کړې او بل دروځه خو چې دا ماته شو په یو باندې ماته شو په سلو ماته شو ماته خوشو خبره په دې ماته کېده یو کرت یا دوه یا درې سرور به یو شي اې دوی وجنه چې کوم سړی په ورځ کې په دوه ورځو کې په درې ورځو کې جمع وکړه نو په دې باندې کفاره به د اول ورځې جدا ځکه د اول ورځې عبادت مستقل پاغي تیرې کړي نو تیرې لپاره بس پوره کفاره بنې شو کفاره په دې باندې ذکر کیږي نو الغرض کې په ورځ باندې متعدد کرت د جماعت د صادر شونه یو کفاره په لازم نه زیات فتاوی رمضان دی احناف علماء دا و چې کله جماعت تکراری او کفاره ورکړي نو یو کفاره به ورکړي خو چې یو کرته کفاره ورکړي به د اړ روزي لپاره کفاره ځان کرته ځان لره پنځه مسله یو سړی به تور مثال هغه په رمضان کې قزن جمع وکړي نو دا به څه چې یو خبر وجب توبه وباسي دویم کفاره به ورکړي دریم قضا خو په هغه ټیم کې چې کړه دا سړی راغی وی په اسلامي نظام لږ بس محبت کړی کېمانه والا کبل فرض او تقدیر هغه کېمانه نو بار بار د کار لدم لا تړلې ونه به محدثین لګري چې اسلامي حکومت باندې لازم نشي تعزیر ورکړي شرح سنت کې دا باس به وځي ګټل کفاره بچنګي ترتیب د کفاره څنګه لري نو محدثین لګي چې اول به غلام آزادای به دوه مشه پر لبسي روزي نشي او به اطعام قران کریم کې دا ترتیب راغلی دا قول د جمهور دی او احادیث کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی چې اول تاسو دا غلام آزاد کړئ دغه نو ورسې به چین به روزه ورسې دغه نو ورسې به اطعام به زویل دی به دا دوه مرتب د پاول باندې ففا به درې مرتب د بل باندې ففا دلالت په دې خبره باندې چې تعالی ګور اختیار مختار پکې نشته ابن حجر اسقلانی دا مسله ذکر کړی دا البانی رحمه الله په ورغل کې دا خبره ذکر کړی بل مسله په دې کې چې آیا دغه غلام ته ازادي د مؤمنی کې به کافری قران خو مطلق غلام ذکر کړی احناف هم دا خبره کوي ابن حزم هم دا وایي مطلب په خپل اطلاق جاری کیږي او امام شافعی رحمه الله او شافعی چې وایي چې مؤمن غلام آزادي ذکر غلام سره پر آزادي د الله بندګۍ لا او بندګۍ د رب العالمین څوک کوي مؤمن په بنا بر هر تقدیر چې کوم ځای کې مطلق دی مطلق او چې کوم ځای کې مقید دی مقید بل مسله دا کفاره چې د ورکې په دې ډوړې کې اې دې اندازه څومره د بنا بر قول راځي محدثین لګي چې هر مسكين له یو مت ورکې دي شي ځکه دا قطنی کې روایت ته تو عام به ورکې شپې ته مسکینان له کل مسكين د هر مسكين لپاره یو مت ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې دا خبره ذکر کړې او احناف علماء وایي غنمي نو درې پیمانه او د نور نه بشپې ته سوا خو دې خلکو سره ظاهري څه دلیل نشته صحیح اغله چې کوم د علي رضی الله عنه پر روایت کې راغی چاول موږ ذکر کړي بل مسله چې سړی تنگ دست لري اوس کفاره باندې راغلی د په دې تنگ دستې باندې دا نه ساقطي کې نه ساقطي کې بعض علماء چې او ساقطه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړه چې هغه جمع کړي وا چې دقه پچي خپل اهل وېسو امر ورته ونه چې ته کفاره به راوړي کفاره به ادا کوي دا دلیل دی په دې خبره باندې چې ته پرې وته خو په اټیم چې دا مسكين دي او دا مسلک د امام شافعی رحمت الله علیه او د مالکیانو دوه قول دي یو قول دا هغه وجه دا بالکل په اوغر زیاده جمهور وینا دا بنو ورځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د څور دلی ویلي چې دا پچې وېسو کور کې بچان باندې تقسیم کو کفارستانه ول ویدل بلکې هغه قرباني واجب ده په اول حدیث څنګه دی پرې وته
لیکن راجی قول بدی کې دا چې امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې ذکر کړی اول جل کې چې اطعام دغه طعام ورکول د کفاره خپل اهل کله چې هغه به تور مثال ضرورتمند وي هغه له ان سمعنا امام بخاری سے فرمایي چې باب المجامع باب ثابت ده بیان دا چې جماع وکړه په رمضان کې چې دا اوس دې کفاره خپل اهل له شي ورکول شي کني شي ورکول چې هغه ورته محتاج او به وګد حدیث ذکر کړی چې دا او دا او دا او دا او دا د امام بخاری صاحب د خبره مقصد دا دی چې دې خلکو ضرورت وي انت به خپل بچیانو له ورکا و الا کني به هغه ځکه ولګو چې کوم ځکه دې مسله اسلام ذکر کړی دی فتاوی رمضان کې دا خبره ذکر کړی ده وکم سړی چې هغه تنگ دستره بس کفاره دغه نه ساقط شو ولې او هغه وخت کې چې کله دا مالداري نو اهل علم فرمایي نو به دې وخت کې چې کومه کفاره وي صبر خپل بچو به نه استعمالي دا او بل چاله ورکه چې غریب به خپل بچو استعمال کوي بل مسله کچیر د بالفرض او تقدیر د شپېته مسکینان ټول له ورکه او کنه د بعضو له ورکه خو لیکن امغه مقدار کافی دی دیر شله ورکه لاس له ورکه راځي قول په جمهور علماء په نسبت باندې دی چې جائز نه ده چې ته د شپېته مسکینانو ډوډۍ لس ورځې یو لور کې یا دوه لور کې یا څلور لور کې پنځه لور کې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مقام کې د اطعام نسبت د شپېتو لکړې ده نو فلا يكون ذلك موجودا في حق من کله شپېتو نه کم شو غل تا ورکړو بیا شپېته شو ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې دا خبره ذکر کړې احناف دا کار جایز دی قرطبی رحمه الله په دې ولسم جلګي به وګت بحث په دې متعلق لیکلی دی بل مسله دا چې دې کفاره په ځای باندې پیسې ورکې دا به جایز کې بغیر جایز نه ځکه قرآن کې طرف اطعام 60 مسکینان ویلي ښا آیا غنم وړو دا جایز شری د 60 مسکینان لور کې دا وګور کې راځي قول دا چې دواړه جایز دي دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله رایم ده او دا قشند ابن قدامه رایم ده کوړه ور کوي ک غنم ور کوي ک اجناس ور کوي یوازې طعام عام کې ذکر شوی دی و فإن ذلك اطعام بالفعل او ک بالفرج والتقدير د دې په ځای باندې تا ورته د طعام په ځای باندې ورته تشکیم کړو غلن تشکیم کړو بل تشکیم کړو دا امجای شو ابن قدامه پر دریم جن کې ویلي دی او فتاوی رمضان کې بل مسله سره د خپل بیبي سره جما او په اول د رمضان کې دله پته نه وځي د رمضان دی او د رمضان او ته اوس وسکای راځي د چی به کې نشته کفاره ور باندې نشته لیکن قضا غور باندې شته او دا مسله د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دی اندارنګ سره جما کې د خپل بیبي سره ګمان پیدا کوي چې ولا داسو به صادق نه راخطلې او هغه راخطل او کفاره په نشته به نه قضا شته بل مسله چې وسړی جاهل دی او د جماع خپل بیبي سره کوم څه د کفاره واجب ده که واجب ده ظاهر قول الله چې نه د اور باندې واجب ځکه دا معذور دی جاهل دی او باز خلک وایي چې نه په د باندې کفاره واجب ده اېده د مال نه کدا مړم شو اور باندې ساقطيږي نه ځکه دا رب العالمین حق ته لکه زکات خو قول راځي دا چې هیڅ امر باندې واجب نه دی ځکه دا معذور دی یو بل مسله اوس دا یو سړی دغه جما پر رمضان کې وکړه به موږ شو مخکې نه شي کفاره ورکي موږ دا حق الله رضا به توسه ادا کوي بل یو سړی جما وکړه واغه دوه میاشتې روزي ونیولې پر لپسې اوس به تور مثال دغه د دوه میاشتې او دغه دوه میاشتو په هغه خره شپه دله اوس دا جایز دی چې دا سره جما وکړي ځکه قران کریم کې دوه قسم خبره راغلي من قبل ان تماسام راغلي دی بل ځکه ذکر شوی دی صحیح قول دا جما ورته جایز نشي ځکه دا من قبل یتماسه په کفاره د زیار کې راغلی دا په کفاره د روزه کې اندر راغلی دې ځان لو کوم درې غیزان دې قیاس پاګه باندې مکه حالت په دوه میاشتې پر لپسې ور کوي دلته کې بل فرض او تقدیر ته روزه نشو د شپې یعنی دوه میاشتې روزه خو په تا باندې لازم دي خو لیکن د شپې په تور مثال د خپل بیبي سره جما وکړه قطن در باندې به دې دغه ترتیب ګډوډ نه دی بالکل دا جایز دی دا به کولای شي اما د روزه د جهاد مبارک شپه جما ورځ د دوړه براجمه کې او بعد دغه نه په دې سړي باندې دا شی حرام دی بل مسله دا چې کفاره دا واجب نه ده په جما کې چې د رمضان روزن د پنور روزو کې سړي د ورځې جما وکړه کفاره باندې لازم کړه لازمي کی قد صرف د رمضان مبارک راشي دا کفاره د رمضان مبارک څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره پاره کې نه راغلي
بل یو سړی چې هغه روزه ما تکړه په رمضان کې قصدن په خوراک اول ما تکړه خوراک یو کې دغه نورسه چې ما وکړو نو سر باندې قضا او کفاره شته کنه ظاهر قول د علماء دره چې په دغه باندې قضا او کفاره دواړه شته دا قول د شیخ الاسلام ابن تیمیه دی ځکه د بیزتی دی مشته وکړه دوه کار ام په کفاره رااله ام په هغه بل مسله رااله بل مسله یو سړی مسافر دی راغی خو لیکن روزه د ماته کړي وکړي د غسل کړي د هیڅ نه په رمضان کې نو زره پر جما جایز ده کې جایز ده په دې کې دوه قول علماء لیکلي یو دا چې دا جایز نه ده ځکه د رمضان د ورځې احترام وساتي دا قول د امام ابو حنیفه هم دی امام احمد شم نه دی دویم قول دا چې دا جایز ده چې اکل ورته جایز ده خوراک ورته جایز ده جما ورته جایز ده دا مسلک د امام مالک د امام شافعي د ابن حزم دی د عبد الله بن مسعود دی او بل یاد ساته چې کله دغه دوه مشروجي سړی نشي په دې کې تتابع هم ضروری ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلو سید ابن خزیمه کې روایت دی په جل کې هل تستطيع ته طاقت لري چې روزه ونشي پر لبسي وی او هل ته ورته ګوره پر لبسي وی نه د خو دې طاقت نه لرم هغه ورته ذکر کړی دا